السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې د ژوند زندګي او شخصیت مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ د پریمس اپلیکیشن برکه ده په نننۍ ویډیو کې د پریمس اپلیکیشن باره کې موږ څو مهم موضوعګانو ته اشاره کړې چې اکثره ملګرو له همدې موضوعګانو په باره کې زموږ څخه پوښتنې کړې وي مثال موږ ته یې په کمنټونه پرېښودلي وي مثال موږ ته یې په وټساپ کې میسیجونه کړي وو چې که تاسو موږ ته د همدې کوم کمنټونه چې وو د همدې ځواب تاسو موږ ته په ویډیو کې راکړئ یوه ویډیو پرې جوړه کړئ نو ډېره ښه به وي نو موږ په همدې وتمنېدو ملګرو چې تاسو ته ویډیو جوړه کړو په همدې اړه تاسو کمپلیټ بشپړ معلومات تېر کړو نو زه به موضوعګانو ته لږ وضاحت ورکړم چې څه ډول موضوعګانې دي په نننۍ ویډیو کې او په څه باره کې دوی پوښتنې کړې وې نو اکثره ملګري چې زیاتو ملګرو زموږ څخه میسیجونه کړي په وټساپ نه د پریمس اپلیکیشن په باره کې چې مثال آیا د څو زیاتو اکاونټونو څخه مثال که زموږ سره ډېر موبایلونه وي مثال یا موږ زیات اکاونټونه ولرو د پریمس اپلیکیشن د همدغه څخه موږ یوه موبایل نمبر ته پیسې لیږلی شو مثال موږ یو موبایل نمبر یا ایم ټي این ته مشخص کړو مثال یا روشن نمبر یا سلام یا افغان مسیم یا اتصالات هره شبکه آیا که مثال موږ څلوېښت پنځه پریمس اکاونټه ولرو یا په مختلفو موبایلونو کې له همدې څخه همدې یوه نمبر ته موږ پیسې لیږلی شو که نه او دویمه موضوع چې دوی کمنټونه کړي چې مثال که موږ یو اکاونټ ولرو مثال پریمس اکاونټ وي مثال زموږ سره زیات موبایل نمبر وي سلام روشان ایم ټي این افغان مسیم له همدې یو اکاونټ څخه موږ همدې ډېرو نمبرو ته پیسې لیږلی شو که نه او دریمه موضوع چې یوه ډېره مهمه موضوع ده اکثره ملګرو په همدې اړه هم میسیجونه کړي همدا دوی ډېره مهمه موضوع چې ډېرو ملګرو ته په همدې اړه معلومات هم نه کېږي او دوی ته مشکل هم جوړ شي چې مثال که هر کله زموږ پریمس اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړو په هغه کې اکاونټ جوړ کړو او زموږ په هغه کې ټارګیټ هم پوره شي له هغه څخه موبایل نمبر ته پیسې ولیږو او کله چې زموږ څخه اکاونټ ډسیبل شي مثال له بعضې مشکلاتو له وجې مثال هر ډول مشکل تاسو غلطي تکرار کوئ مثال غلطي وکړئ ستاسو اکاونټ ډسیبل شي نو که هر کله تاسو مثال بیا بل نوی اکاونټ په موبایل کې جوړ کړئ یا په بل موبایل کې جوړ کړئ بیا تاسو چې هر کله هلته پیسې پوره شي تاسو هر کله چې پیسې لیږئ همغه نمبر ته پیسې ولیږئ چې کوم اکاونټ مو ډسیبل شوی یا ډسیبل اکاونټ نه مو مخکې لیږلي وي آیا زموږ اکاونټ څخه کوم تاوان رسیږي یا زموږ پیسې لیږل کېږي او که نه نو همدې موضوعګانو باندې موږ نن رڼا اچوو تاسو ته په همدې اړه بشپړ کمپلیټ معلومات درکوو په همدې ویډیو کې تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ زموږ سره پاتې شئ نو رابه شو لومړۍ موضوع ته چې اکثره ملګرو په همدې اړه زموږ څخه پوښتنې کړي وي او کمنټونه یې کړي وو چې که آیا موږ مثال زیات موبایلونو کې مثال یا زیات موبایلونه ولرو مثال پاکې پریمس په هر موبایل کې ځان د پریمس اپلیکیشن ولرو مثال اکاونټ ولرو او زموږ سره مثال یو موبایل نمبر وي یو موبایل نمبر ورته مشخص کړو که هغه ایم ټي این وي سلام وي افغان مسیم وي هره شبکه وي همدغه څو اکاونټونو څخه موږ یوه موبایل نمبر ته پیسې لیږلی شو که نه نو تاسو ملګرو په هیڅ صورت پیسې لیږلی شئ لاړې به هم شي خو ستاسو اکاونټ وروسته له پیسو لیږلو سسپینډ کېږي چې څومره اکاونټونو څخه تاسو ویډرا وکړئ مثال یوه موبایل نمبر ته پیسې ولېږئ د دوی پالیسي خلاف دي ډایرکټ ستاسو اکاونټ سسپینډ کېږي نو همدا کار به تاسو هېڅکله نه کوئ ستاسو ملګرو پیسې هم ګټلې وي ډېرې اکاونټونه به هم مشهور اکاونټونه وي نو ستاسو اکاونټونه به در بند شي نو دویمه پوښتنه ته به راشو دویمه موضوع ته چې مثال که آیا موږ یو اکاونټ ولرو زیات موبایل نمبر ولرو روشان سلام ایم ټي این له همدې یو اکاونټ څخه مثال موږ یو ځل سلام ته ویډرا وکړو بیا چې رجګېږو بیا بل نمبر ته غواړم چې ویډرا وکړم افغان بسیم ته یا مثال زه دوه ایم ټي این لرم دوه افغان بسیم یو ځل یوه نمبر ته ویډرا کوم مثال پیسې لیکم بل ځل بیا چې زما ټارګیټ پوره کېږي بل نمبر ته لیکم آیا زما اکاونټ ته به کوم مشکل نه وي نو په همدې صورت کې هېڅ مشکل نشته تاسو له یوه اکاونټ څخه کولی شئ چې تر لاسو شلو سلو پورې هم نمبرو ته خپله پیسې ولیږئ خو همدا به نه کوي مثال چې د زیاتو پریمس اپلیکیشنونو څخه مثال اکاونټونو څخه یوه موبایل نمبر ته پیسې ولیږئ یعنې مثال د زیاتو اکاونټونو څخه یوه نمبر ته نه شئ لیږئ او د یوه اکاونټ څخه یې زیاتو نمبرو ته لیږلی شئ نو اوس په هغه شو دریمه موضوع ته ملګرو چې دا ډېره مهمه موضوع د اکثره ملګري له همدې مشکل سره مخ شي او د دوی اکاونټ ډسیبل او سسپینډ شي مثال چې هر کله تاسو پریمس اپلیکیشن
که اکاونټ جوړ کړئ مثال بیا مثال تاسو ټارګټ هم پوره شي هغه نه پیسې ولیږئ موبایل نمبر ته بیا ستاسو نه هغه اکاونټ بدبختانه چې ډیسیبل شي سسپینډ شي له بعضې مشکلاتو له وجې تاسو کومه غلطي تکرار کړئ بیا تاسو ریجیکټ شي مثال په همغه موبایل کې یا نوی اکاونټ جوړ کړئ یا مثال بل موبایل کې تاسو اکاونټ جوړ کړئ چې هر کله ستاسو ټارګټ پوره شي همغه نمبر ته تاسو پیسې ولیږئ چې کوم اکاونټ پرې ډیسیبل شوی مثال یو ځل تاسو ډیسیبل اکاونټ څخه پیسې لیږلي بیا تاسو راجګرئ د نوي اکاونټ څخه همغه نمبر ته پیسې ولیږئ یا تاسو لیږلی شئ تاسو په هیڅ صورت نشئ کولی ملګرو تاسو چې هغه اکاونټ نمبر چې اکاونټ یې ور ډیسیبل شي تاسو دلته په کته نمبر هلته په سرچ کې هم واچوئ نو ستاسو د اکاونټ دی د ډیسیبل کېږي چې ستاسو په اکاونټ کې څومره پیسې وي مثال که 1000 وي 2000 افغانۍ وي دا هم له منځه ځي او ستاسو اکاونټ ډیسیبل کېږي او ستاسو پیسې هم نه لیږل کېږي نو همدا غلطي به تاسو هېڅکله نه تکراروئ ملګرو نو دا غلطۍ تاسو مه تکراروئ انشاءالله ستاسو اکاونټ به نه سسپینډ کېږي نو انشاءالله خدای دې وکړي چې ستاسو کومه پوښتنه وي ملګرو په همدې ویډیو کې ځواب شوي وي چې کومو ملګرو موږ ته کمنټونه کړي وي یا په همدې اړه څوک چا سره دا سوال مل وي مثال نو دوی پوښتنه به ځواب شوي وي انشاءالله که بیا څوک کومه پوښتنه لري مثال په همدې اړه یا څوک سم پوهېدلی نه وي نو تاسو موږ ته کمنټ هم کولی شئ نو انشاءالله موږ تاسو ته په وخت سره ځواب درکولی شو نو انشاءالله د پریمس اپلیکیشن په باره کې به موږ تاسو ته نوره هم مختلف او مهمه ویډیوګانې جوړوو چې کومې د پریمس اپلیکیشن په باره کې مهمه ویډیوګانې وي مهم معلومات وي مثال ستاسو اکاونټ د سسپینډ کولو بش کولو په باره کې انشاءالله موږ نوره ویډیوګانې هم اپلوډ کوو وخت نه وخت کومې نوې پالیسیانې وي د پریمس اپلیکیشن لخوا نو موږ په هره پالیسي په هر نوي اپډیټ سره موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته تازه معلومات درکوو نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست